السلام علیکم د خپلواک تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو پام وکړئ د مهال سپورتي خبرونو ته. زه سید احمد وردګ یم. شفیق الله شفق چې د افغان ملي لوبډلې تکړه بیټسمن دی د کرکټ له ادارې پرې بندیز لګېدلی او اوس مهال په خپل کور کې نیول شوی دی. د شفیق الله شفق چې کومه ویډیو په سوشل میډیا راغلی دی په خپلو خبرو کې ډیر مایوسه او خفه ښکاري. دی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې ډیر خدمت مې د کرکټ له لارې خپل وطن او خپل بیرغ ته وکړو، خو اوس په دې کورنایي ماحول کې زه په کور کې نیول شوی یم او وایي چې داسې الزام را باندې لګېدلی چې هیڅ دلیل نه لري او دا خبره هم کوي چې په کرکټ بورډ کې ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک پکې شته چې کرکټ یې د تباهۍ په لور روان کړی دی او په دولت او د افغانستان په ولس غږ کوي چې زما غږ دې اوچت شي او زما سره دې انصاف وشي. او د یو بل خبر له مخې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر ټولو چټک او فاسټ بالر دولت زدران چې په ډي کې مشهور دی 2 دقیقې وړاندې په خپل رسمي فیسبوک اکاونټ دا ویډیو خپره کړې ده. نوموړی په دغه ویډیو کې په سخت تمریناتو بوخت ښکاري. دولت زدران واقعا د افغان ملي لوبډلې لپاره ډېر څه کړي دي او لا هم لګیا دی. په اوس وخت کې په افغان لوبډله کې او همدارنګه په ټول افغانستان کې تر ټولو زیات سرعت لرونکی بالر دی. تمې او هیلې مو ورته ډېرې دي تر څو یو ځل بیا له پخواني ریدم او فوم سره راشي او د افغانستان لپاره په نړیوالو سیالیو کې نمایندګي وکړي. نوموړي له دې ویډیو سره لیکلي دي: سلامونه درنو مینوالو او ګرانو هیوادوالو، وانس اگین یو ځل بیا د ګران هیواد لپاره د کرکټ نه یو څه وخت لرې وم، خو اوس وخت د دې دی چې بیرته یو ځل بیا د ګران هیواد نمایندګي وکړو، خپل بیرغ په نړیوالو میدانونو کې رپانده وساتو. دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ګرانو لیدونکو، دا تر دې مهاله سپورتي خبرونه، تر بیا ښې چارې.